غانم ویم ځان ته پښتونم ویم او وچ په زور حکومت کوم چې دغه د تاسو په څیر خلکو په وړاندې زه طالب یم ښه په خلاصو غوږونه واورئ دا د تاسو په څیر انسانانو په وړاندې زه طالب یم اورئ او که نه 2000 ځلې درته نور هم وایم زه طالب یم او د تاسو په څیر انسانانو ته زما په وطن کې ځای نشته چې څه شی کوئ په دا ټیک ټاک یې کوئ باسونه کوئ له دې خوا د تاسو هېڅ هم د وسې نه کېږي ټول مو خیالي کیسې شروع کړي که زما په ودرېږه مایک دې وتړه باباش خیره آسیب زواک زما خبرې واوره یک موقعگیری باباش نه 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 زما خبرې واوره که نه اوس ولې ورخطا یې زما نه آقای دلیل بانش که دلیل خبر بعد از آسیب زواک با من نوبت بتید اوکی برو دوستا سایز بفرما صحبت کاسیب تړه نکنه بسته نکنه مایکارا بان فروتن صحبت بکنم راتوران چرا نمیگی که تاجیک فرد ما میکشم تاسو دلته د هویت خبرې کوئ تاسو دلته د افغانستان خبرې کوئ د یو پښتون زور دلته نه لرئ چې دلته کینې در سره خبرې وکړي ښه واورئ د زما خبرې باورک شه پښتون مو یې خپل خبرې دې وکړه خیره یک پاکستانیستی آسیب جان اوه زه پاکستانی یم استاد اجازه بدید که آسیب خان حرف خدا بزنه بعد از باز نوبت حق از بحث خودم بکنه کلمو دومره درد شو کنه چې یو ځوان دوه د خو دپاره غږیږي او اورېدی نه سي غوږ ونیسئ که نه زه د تاسو په څیر انسانانو دغه وطن کې نه ځای شته او نه درته څوک ځای درکوي دویمه مهمه خبره درته کوم اخرنۍ خبره مې کله چې تا د کوم پښتون لایو وکته چې د تاسو په اړه جوړ کړی و زه په هغه ورځ باندې هغه خپل له پښتو درته تېرېږم ځکه زه دومره یو څوک یم چې زما په اړه باندې لایوونه جوړېږي زما په هویت غږېږي زما په پاچاهۍ غږېږي کله په نادر خان غږېږي او کله په احمدشاه ابدالي غږېږي زه یم یو څوک زما په اړه هر څوک غږېږي نو غږېږئ مشکل نشته چې څومره غږېدلی سئ وغږېږئ دا زما تاریخ ده او زما په تاریخ باندې ټوله نړۍ غږېږي ته هم غږېږه که نه هملته را سره ژوند کوې چې څه رقم درې زړه کېږي بد راپسې وایې که ښه وایې خو زه در باندې حکومت کوم وچ په زور در باندې کوم د تاسو په څېرو انسانانو په وړاندې زه متعصبه یم زه طالب یم زه ملا محمد عمر یم زه ملا هیبت الله یم ځکه د تاسو متعصبینو له وجې سم پښتانه تاسو واخیستل وچ مو د خپل په وړاندې ودرول طالبان مو ځینې جوړ کړل تاسې ما ډېر کوشش وکړه چې ملي ګرایي وکړو د وطن خبرې وکړو تاسو سره په یو دسترخوان باندې ناسته لا والله که ما دپاره لازمه ښکاري ځکه تاسو هېڅکله د وطن خبره نه ده کړې بحث د تاسو ټول د نفاق دی د لرېوالي دی د جنګ دی د جدل دی او نه د جنګ خلک نه د بحث خلک نه د میدان خلک د میدان خلک هم منګ یو د جنګ خلک هم منګ یو ټول منګ یو او دا د ما وطن دی وچ په زور حکومت کوم چې څه مو د لاسه کېږي وایي که په دا ټیک ټاک کې درته اجازه دی زه درته ځواک لاندې به درته ناست یوازې به غوږ نیسم او د یو مشر په صفت دا زما کمال دی چې زه تاسو ته غوږ ونیسم له دې غاړې نور هېڅ هم نشئ کولی لاس مو له دزې نه تر امریکا او تر روسیې پورې خلاص چې هر چا ته لاس وړئ کله پاکستان ته ورځئ او کله پنجاب ته ورځئ او کله چې هر چا ته خوب است منطق بدون افشا میشه.